د نن یکشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. ملا عبدالغني برادر اخوند د ګلبهار رغنیزې پروژې پرانیز غونډې ته په وینا کې ویلي چې له نړیوالو سره د اسلامي امارت تعامل مثبت دی او د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال ورسره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې په دې هیواد کې به د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ پرانیستل شي. مولوي عبدالودود حقانی د اولمپیک ملي کمیټې د نوي رئیس په توګه وټاکل شو. د چارو ادارې رهبرۍ له لوري مولوي عبدالودود حقانی د یوې غونډې په ترڅ کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت ادارې د سرپرست رئیس په توګه معرفي شو. له دې وړاندې د دې ادارې سرپرستي نظر محمد مطمئن په غاړه لرله. د بهرنۍ چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي د خپل پاکستاني سیال ښاغلي بلاول بوټو زرداري سره په یوه ځانګړې ټلیفوني مکالمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر یو شمېر مهمو او دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي، ترانزیتي او تجارتي مسایلو خبرې وکړې. دغه راز بهرنۍ چارو وزیر غوښتنه وکړه چې د نیکمرغه کوچني اختر تر را رسېدو مخکې په پاکستاني بندخونو کې پاته افغاني بندیان هم آزاد او خپلو کورونو ته راستانه شي. په مقابل کې ښاغلي بوټو د بندیانو د خلاصون ډاډ ورکړ. د کابل والی شیخ محمد قاسم خالد وایي چې د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو کمیسیون د کار له پیل څخه تر دې مهاله کابل کې شاوخوا 3000 جریبه ځمکه او 220 ودانۍ له غاصبینو بیرته راګرځول شوي دي. د دولتي پوهنتونونو استادان د لوړو زده کړو وزارت له لوري د خپلو معاشونو د لوړېدو هرکلی کوي او دغه اقدام د هیواد لوړو زده کړو د کیفیت لوړولو په برخه کې ګټور بولي. د ملي پراختیا شرکت مسؤلین د دې شرکت د کړنې راپور وړاندې کولو په غونډه کې وایي چې اوسمهال د هیواد په 40 ولایتونو کې د 3 نوي ملي او بنسټیزو پروژو چارې روانې دي او تر دې مهاله 83 پروژې بشپړې او اړوندو سکتورونو ته سپارل شوي دي. د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د 14 میلیون افغانۍ په لګښت خبریالانو په نوم څلور لارې جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه.